هم پښتون خبرونه سره زم رشنا زمیر او زم شاه سلیم جان وړاندې کوو د ټول ناول د نن ورځې مهم خبرونه. پاکستان امریکای سره د اقتصادي همکارۍ سیمه‌ایز تعلقاتو د ودې په سیمه کې د سولې لپاره پراخه او د ډېرې مودې پایدار تعلقات جوړول غواړي. وزیر خارجه شاه محمود قریشي د امریکای نائب خارجه وزیر وینډي شرمن سره ملاقات په وخت ویلي د پاکستان او امریکای ترمنځ د منظم او باقاعده خبرو اترو پروسه زموږ د دوه اړخیزو ګټو او د ګډو سیمه‌ایزو اهدافو د ودې لپاره لازمي ده. د قومي سلامتیا لپاره د وزیر اعظم مشیر محمد یوسف په نړۍ غږ کړی چې د افغانستان عبوري حکومت سره تعلقات وساتي. د امنیت مشیر دا خبر اسلام آباد کې د امریکای نائب خارجه وزیر وینډي شرمن سره ملاقات په وخت کړی دی چې د پاکستان په 2 ورځنی سفر اسلام آباد ته راغلی ده. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې راتلونکي انتخابات به په هر حالت کې د الکترونیک ووټینګ ماشین د لارې ترسره شي. وزیر اعظم د پی ټی آی کور کمیټې په غونډه کې هدایت ورکړي چې ترقیاتي کارونه دې په خپل وخت پوره کړي شي. کور کمیټې ته بهر ملک اوسیدونکو خلکو ته د ووټ ورکولو او آی ټي ووټینګ په اړه معلومات ورکړي شو. د بلوچستان په هرنای ضلع کې د زلزلې نه متاثر شوي خلک وایي زیات کورونه تباه شوي او که ځینې نیم غورځېدلي د اوسېدو قابل نه دي پاتې شوي ځکه خلک په سمدستي ډول خیمو ته ضرورت لري. د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا بلوچستان کې امنیتي ځواکونو ته هدایت ورکړي چې زلزلې څخه متاثره خلکو امداد لپاره د مقامي انتظامی سره هر قسم تعاون وکړي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د سوات په سیمه مټه کې د ریسکیو 1122 سټیشن افتتاح وکړه. د خیبر پختونخوا د اطلاعات او معاون خصوصي کامران بنگش ویلي دي چې صوبایي کابینې د مرحله وار بلدیاتي انتخاباتو لپاره منظوري ورکړه. د کورم ضلع ساګو کلی او شیرجان کلی ترمنځ 2 میاشتې وړاندې د ځمکې تنازع باندې جګړه شوې وه چې په نتیجه کې 8 کسان مړه او 14 کسان زخمی شوي وو. د ځای مشرانو په کوششونو هغه سخته دښمني په دوستۍ کې بدله شوې ده. ملک کې د کرونا وبا څلورمه چپه روانه ده او بل خوا مرګونو او نوي مثبتو پیښو کې کمی هم راغلی دی. 3 میاشتې وروسته د کرونا مثبتو پیښو شمېر کم شوی دی. په 13 غنټو کې پاکستان کې کرونا وبا نور 26 کسان وژلي دي. پاکستان کې د ان سی او سی لخوا فیصله شوې ده چې د اکتوبر د 11 نیټې څخه به د معمول په څیر تعلیمي ادارې پرانستې شي. برطانیه د پاکستان لپاره سفري پابندۍ کمولو اعلان وکړو. مکمل ویکسین شوي خلکو ته به برطانیه ته تلو باندې د کرنټین کېدو ضرورت نشته. د نادره ویکسینیشن سرټیفیکیټ به هم قبول کړی شي. د اطلاعاتو او خپرونو وفاقي وزیر چودھری فواد حسین د ډسټریکټ بار جیلم عہدیدارانو سره خبرو کې ویلي دي د قانون حاکمیت او د آئین په بریا کې د وکیلانو روښانه رول د تاریخ یوه برخه ده. د شمالي وزیرستان تحصیل غلام خان اوسیدونکو خلکو د پاک افغان پوله تړلو پر ضد د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده. احتجاج کوونکو وایي چې پاک افغان پوله غلام خان 0 پوینټ دی د خلکو تګ لپاره کولاو کړی شي. آئی ایم ایف پاکستان باندې غږ کړی دی چې د بجلی بیې او ټیکس زیات کړي. تفصیلاتو مطابق آئی ایم ایف پاکستان ته ویلي چې انکم ټیکس، سیلز ټیکس او ریګولیټري ډیوټي حوالې سره نور ټیکس ګامونه پورته کړي چې سالانه محصولاتو هدف 58 کربو روپو څخه 63 کربو روپو ته ورسولی شي. د اطلاعات او نشریاتو وفاقي وزیر فواد چودھری ویلي چې په ملک کې معاشي مشکلات د زرداری او نواز شریف 40 کلن حکومت تحفه ده. میزان ګروپ اف کمپنیز او د کاغان د ترقۍ ادارې ترمنځ د سیل ځایونو صفا ساتلو لپاره یوه معاهده ترسره شوې ده. د معاهدې تر مخه سیاحتي مقامات کاغان، ناران، شوګران او جیل سیف الملوک صفا ساتلو، ناران د غرونو پریوتو څخه محفوظ ساتلو او سیلانیانو لپاره ساين بورډونه ولګول شي. د افغانستان د دفاع پخوانی وزیر زوی په امریکا کې د $10 ملیون یو محل اغسته دی. وزیر عبدالرحیم وردګ زوی داود وردګ د امریکې په کیلیفورنیا کې دا محل اغسته دی. In our future, we keep going together with exploration and discovery, communication and connection, innovation and cooperation.
او که تاسو د پانډا مینوال یې نو د ګل پورس دوبۍ ایکسپو 2020 کې د چین پیویلین کې د پانډا روبوټ نمایش څخه لیدنه مه هیروئ. د ملک په زیاترو میداني سیمو کې به موسم ګرم او اوچ وي، خو د برني خیبر پختونخوا په ځینې سیمو کې د تیزو هواګانو سره د نور باران امکان دی. دا مهم خبرونه تفصیلی خبرونه سره راځو د وړې شان د مینه پس مون سره اوسئ. خبرونو کې یو ځل بیا هرکلی اوس وړاندې کوو تفصیلي خبرونه. پاکستان امریکې سره د اقتصادي همکارۍ، سیمه ییزو تعلقاتو د ودې او په سیمه کې د سولې لپاره پراخې او ډېرې مودې پایدار تعلقات جوړول غواړي. وزیر خارجه شاه محمود قریشي د امریکې نائب خارجه وزیر وینډي شرمن سره ملاقات په وخت ویلي د پاکستان او امریکې ترمنځ د منظم او باقاعده خبرو اترو پروسه زموږ د دوړخیزو ګټو او د ګډو سیمه ییزو اهدافو د ودې لپاره لازمي ده. وینډي شرمن په بلوچستان کې د زلزلې نشوي زیان باندې د غم څرګندونه وکړه. امریکایانو او نورو وګړو او په سیمه کې د سولې لپاره د دوامداره هڅو لپاره د پاکستان د ملاتړ ستاینه وکړه. قریشي وویل چې اوسني حالاتو کې د نړیوال ټولنې مثبت ګډون ته ضرورت دی. د بشري دوستانه مرستو او مالی وسایل چمتو کول او د یو باثباته اقتصاد رامنځته کول لپاره کوټلي ګامونه پورته کولو ضرورت دی. د بهرنیو چارو وزیر په ناقانونه توګه نیول شوی جموں او کشمیر کې د بشري حقوقو خراب صورتحال باندې زور سره په جنوبي ایشیا کې د پایدار سولې او ثبات لپاره د کشمیر مسلې د عادلانه حل اهمیت باندې زور راوړو. یاد دی وی چې د امریکای د بهرنیو چارو وزارت مرستاله وینډي شرمن د اکتوبر لا 9 څخه تر 8 پورې پاکستان ته سفر کوي. دا سفر د سپتمبر په 13 په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په موقع د بهرنیو چارو وزیر قریشي او د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ترمنځ ناستې وروسته ترسره کیږي. د قومي سلامتیا لپاره د وزیر اعظم مشیر موحید یوسف په نړۍ غږ کړی چې د افغانستان عبوري حکومت سره تعلقات وساتي. د امنیت مشیر دا خبرې اسلام آباد کې د امریکای نائب خارجه وزیر وینډي شرمن سره ملاقات کې کړې دي چې پاکستان ته په 2 ورځني سفر اسلام آباد ته راغلی ده. په امریکا کې د صدر جو بایدن د حکومت جوړېدو وروسته میرمن شرمن د امریکای دویمه اعلی چارواکي ده چې پاکستان ته سفر کړی دی. د دې سفر وړاندې د امریکای د مرکزی انټيليجنس ایجنسی CIA مشر هم پاکستان ته سفر کړو. اسلام آباد کې د قومي سلامتیا د مشیر دفتر ویل چې قومي سلامتیا مشیر او د امریکای نائب وزیر خارجه ملاقات کې دواړو موافقه وکړه چې دواړه تعلقات پراخ کړي. دواړو غاړو د سیمې په امنیت او اقتصادي تعاون هم خبرې کړې دي. د امریکای وزیر افغانستان څخه د خارجانو په وتو کې د پاکستان د رول ستاینه هم وکړه. ملاقات کې موحید یوسف مقبوضه کشمیر کې د هندستاني فوجیانو لخوا د انساني حقوقو د خلاف ورزۍ مسله اوچته کړي او د هندستان پالیسي د سیمې امنیت لپاره لویه خطر بللې ده. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې راتلونکي انتخاباتو کې به په هر حالت د الکترونیک ووټینګ ماشين استعمال کیږي. وزیر اعظم د PTI کور کمیټې په غونډه کې هدایت ورکړي چې ترقیاتي کارونه دې په خپل وخت پوره کړي شي. کور کمیټې ته د بهر ملکي اوسیدونکو خلکو ته د ووټ ورکولو او IT ووټینګ په اړه معلومات ورکړي شوي دي. وزیر اعظم عمران خان ویل چې بهر ملکي اوسیدونکو خلکو ته به د ووټ ورکولو حق ورکو. هغه سیف الله نیازی او عامر کیانی ته یو ځل بیا د ټول پنجاب دورې کولو هدایت ورکړي دي. بلخوا د پاکستان مسلم لیگ نون ترجمان مریم اورنګزیب ویل چې اوس به په هیڅ صورت راتلونکي انتخابات د EVM د لارې ترسره نشي. هغه اضافه کړه چې د غل وزیر اعظم او د غلو مرګرو لامل په ملک کې تاریخي ګرانی او بیروزګاری زیاته شوې ده. د بلوچستان په هرنای ضلع کې د زلزلې نه متاثر شوي خلک وایي زیات کورونه تباه شوي دي او که ځینې نیم غورځېدلي نو هغه د اوسېدو قابل نه دي ځکه خلک په سمدستي ډول خیمو ته ضرورت لري. د هرنای خلک وایي په مزار کلي کې نږدې 15 کورونه دي او یو پکې روغ نه دی پاتې. د هرنای هر کورنۍ متاثر شوي ده. کورونه وران شوي، سامانونه یا د ملبې لاندې پاتې او یا خراب شوي، د استعمال قابل نه دي. خو د بلوچستان صوبې د هرنای ضلع کمشنر سهیل انور ویلي دوی د پرون پورې د خلکو په بچکولو کې مصروف او د پرون نه د خلکو د بحاله او امداد کار شروع شوی دی. د سرکاري شمیرو تر مخه د هرنای په زلزلہ کې 25 کسان مړه او د 300 نه زیات زخمیان شوي دي. هغه ویل په مړو کې 8 ماشومان، 4 ښځې او 3 سړي شامل دي.
د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوه بلوچستان کې امنیتي ځواکونو ته هدایت ورکړي چې زلزلې څخه متاثره خلکو امداد لپاره د مقامي انتظامیې سره هر قسمه تعاون وکړي. د فوج د اطلاعاتو څانګې ISPR د وینا تر مخه د فوج لخوا امدادي کارونو کې شرکت به د متاثره خلکو مشکلاتو کمولو کې مدد وکړي. یو زورور زلزلې د زیارت په ورځ د بلوچستان په هرنای ضلع کې په زرګونو خلک متاثره کړي. چارواکي وایي سلګونو کورونو ته زیان رسیدلی او د مړو شمیر 15 ته رسیدلی دی. د 2015 کال د زلزلې د شهیدانو د درجاتو د بلندۍ او د هغوی د کورونو سره د خواخوږۍ په اړه د اسسټنټ کمشنر او مرکز تنظیم تاجران کاټلنګ بازار کې واک کړی دی. نور تفصیلات د محمد ایوب په دې رپورټ کې. د 2015 تباکن زلزله که د درد تکلیف د سوز او افسوس داستان دی نو د قومي یکجهتۍ جذبې عزم رورولۍ او د انسانیت سره د محبت او عقیدت د احساس عنوان هم لري. کاټلنګ بازار کې د دغه ورځې په مناسبت سره اسسټنټ کمشنر ګوهر علي، مرکزي تنظیمي تاجران صدر خان پراز خان، حاجی پرمان غنی او ریسکیو 1122 په ګډه واک کړی دی چې پکې د دغه زلزلې د شهیدانو لپاره دعا او د غمزدو کورنو سره د یکجهتۍ او خواخوږۍ اظهار کړي. هغوی د دغه عزم څرګندونه وکړه چې په ناګهاني افتونو کې به د انسانیت ملاتړ جوړیږي او د ملکی ادارو سره به اوږه په اوږه د مصیبت زده ولس د بحالې عمل ته دوام ورکوي. څوک پکې مړري الله تعالی لري ول جنت فردوس کې ځای ورکي. الله تعالی لري داسې آفاتونه مونږ تاسو ټول بچ کی او ان شاء الله او تاسو به ټول دې کې تعاون کوئ او بس د بازار کې یو واکو دغه باره کې چې مطلب هغه خلکو سره د یو یکجهتۍ د یووالي په سلسله کې په 8 اکتوبر چې کوم واقعیا شي او د هغه کې چې څومره زمونږ مسلمان رونه شهیدان شو دا وی د موږ خراج تحسین پیش کوو. باقاعده د هغه د پاره موږ دلته ختم وکړو او هغه د پاره موږ بیا دعا وغوښتله چې خدای پاک ته هغه ته الله مقام ورکړي. محمد ایوب هم پښتو 1 نیوز تحصیل کاټلنګ. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د سوات په سیمې مټه کې د ریسکیو 1122 سټیشن افتتاح وکړه. د ریسکیو 1122 ترجمان ویل چې د سوات په 9 تحصیلونو کې ریسکیو 1122 خپل خدمات وړاندې کوي. صوبایي حکومت د مرستو له امله د سیلګرۍ ځیکالام کې هم د ریسکیو سټیشن جوړ کړی شوی چې سیلګرۍ لپاره راتلونکي خلکو ته اسانتیا وي. هغه زیاته کړه چې د ریسکیو محکمې په سوات کې 22,000 څخه زیات ایمرجنسیز کې خدمات وړاندې کړي دي او د نورو ګامونو پورته کولو لپاره هم کوششونه جاري دي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو معاون خصوصي کامران بنگش ویلي دي چې صوبایي کابینې د مرحلهوار بلدیاتي انتخابات لپاره منظوري ورکړې ده. د کابینې په غونډه کې د خبرو په وخت کامران بنگش ویل چې په لومړۍ مرحله کې نیبرهوډز او ویلیج کونسلونو کې به انتخابات وکړي شي او په دویمه مرحله کې به تحصیل کونسلونو انتخابات کیږي. هغه ویل چې د شلو ښارونو د ځمکې استعمال ماستر پلان تیاریانې په آخري مرحله کې دي. نوی قانون له امله به د ښارونو خپرېدو، ښکلا او زرعي ځمکې حفاظت کې به مرسته وشي. کابینې د خیبر پختونخوا وقف پراپرټي ترمیمي اکټ 2021 منظوري هم ورکړه چې له امله به د وقف پراپرټي په کمو قیمتونو کې خرڅ او د پراخېدو رجحان به حوصله شکني وشي. کامران بنگش ویل چې صوبایي کابینې د 28 ریسټ هاوسز د مالی بیډ او د FWO د لارې د نتیاګلي گورنر هاوس شاوخوا د ازغن تار لګولو منظوري هم ورکړې ده. د کورم ضلع ساګو کلی او شیرجان کلی ترمنځ 2 میاشتې وړاندې د ځمکې تنازع باندې جګړه شوې وه چې په نتیجه کې 8 کسان مړه او 14 کسان ژوبل شوي هم. د ځای مشرانو په کوششونو هغه سخته دښمني اوس په دوستۍ کې بدله شوې ده. د کورم ضلع ساګو کلی او شیرجان کلی ترمنځ د ځمکو جګړو په نتیجه کې د دواړو قبیلو 8 کسان مړه او 14 کسان سخت ژوبل شوي او د نور سخت زیان ویره هم وه. خو د سیمې مشرانو سید ولی سید میا په مشرۍ کې یو مهمه جرګه جوړه کړې شوې چې په نتیجه کې د دواړو فریقین ترمنځ شروع شوې دښمني په دوستۍ بدل شوې ده. په دغه موقع گورنر کاټیج پارچنار کې یو دستوره شوې چې پکې د دواړو فریقینو سره سره ډیپټي کمشنر کورم MPA سید اقبال میا او ګڼ شمېر نامور قبایلي مشرانو هم ګډون وکړو. په دغه موقع مشرانو ویل چې په راتلونکي کې به هم دوی په سیمه کې داسې قسمه کردار ادا کوي. په اخره کې دواړو فریقینو د دوستۍ غاړې ورکړې او یو بل یې معاف کړل. ډیپټي کمشنر ضلع کورم افاق وزیر جرګې ممبرانو باندې تعریفي اسناد هم وویشل. ملک د کرونا وبا څلورمه چپه روانه ده او بل خوا مرګونو او نوي مثبتو پیښو کې کمی هم راغلی دی. 3 میاشتې وروسته د کرونا مثبتو پیښو شمیر کم شوی دی. په 13 غنټو کې پاکستان کې کرونا وبا نور 26 کسان وژلي دي.
چې د سره په ټول ملک کې د مړو شمیر 28 او 2.8 ته رسیدلی دی. د حکومت لخوا د جمعې په ورځ جاري کړی شوي تازه شمیر تر مخه په تیر شوی روز کې په ملک کې د کرونا مثبتو پیښو شرح 3% څخه کمه وه. خیبر پښتونخوا کې د کرونا له امله مړه شوو کسانو شمیر 15,619 ته رسیدلی دی. په تیرو 40 ساعتونو کې ملک کې 15,619 د کرونا ټسټونه وشول چې پکې 912 کسانو کې د وایرس تصدیق شوی. پاکستان کې د NCOC لخوا فیصله شوې ده چې د اکتوبر د 11 نیټې څخه به د معمول په څیر تعلیمي ادارې پرانیزي. د دې فیصلې څخه مخکې په تعلیمي ادارو کې حاضري 50% وه، خو وفاقي وزیر اسد عمر ټویټ کړی چې تعلیمي ادارې به د اکتوبر په 11 د معمول په توګه پرانستل شي. وفاقي وزیر د وینا تر مخه د کرونا خپرېدل ورو شوي دي. د کرونا خپرېدو کمولو له امله NCOC فیصله کړې چې تعلیمي ادارو ته اجازه ورکړې شوې چې د معمول په څیر خلاص شي. د کرونا په وړاندې تعلیمي ادارو کې احتیاطي تدابیر باندې باید عمل وکړي شي. د دې سره په صوبایي او ضلعو په کچه مانیټرینګ ټیمونه به SOPs باندې عمل درآمد څاري. او برطانیې د پاکستان لپاره سفري پابندیانې کمولو اعلان وکړو. مکمل ویکسین شوي خلکو ته به برطانیې تلو باندې د کرنټین کېدو ضرورت نه وي. د نادره ویکسینیشن سرټیفیکیټ په هم قبول کړی شي. د برطانیې حکومت وینا تر مخه په سور لیست کې صرف وہ ملکونه پاتې دي. 30 ملکونو سیمو لخوا ورکړې شوي د ویکسینیشن شواهد تسلیم کړي شوي دي. د برطانیې های کمشنر کرسټن ټرنر ویلي دي چې د کرونا تسلیم شوي مکمل ویکسینیشن سره برطانیې ته تلونکي پاکستانیانو ته کرنټینه کېدو نه استثنا حاصل ده. دوی به د نادره سرټیفیکیټ ښودلو سره په 2 ورځو کې دننه د کرونا ټیسټ کوي. د اطلاعات او نشریات وفاقي وزیر فواد حسین چودھری د ډسټریکټ بار جهلم عہدیدارانو سره خبرو کې ویلي د قانون د حاکمیت او د آئین په بریا کې د وکیلانو روښانه رول د تاریخ یو برخه ده. ښاغلي فواد حسین ویلي چې وکیلان د جمهوریت، بشري حقونو او د آئین ساتونکي دي. هغه دا خبره د ډسټریکټ بار جهلم عہدیدارانو سره خبرو کې وکړه. ملاقات کې د اوسني نیب آرډیننس په شمول په نورو مهمو چارو د خیالاتو څرګندونه وشوه. وکیلانو د اطلاعاتو وفاقي وزیر ته د جهلم کنټونمنټ بورډ په ټاکنو کې د پاکستان تحریک انصاف په بریا مبارکي وویله. وکیلانو د انتخابي اصلاحاتو او د راتلونکي انتخاباتو په EVM کولو له د حکومت د پورته کړي ګامونو ستاینه وکړه. په دې موقع خپلو خبرو کې وفاقي وزیر وکیلانو ته د نیب آرډیننس تفصیلاتو اړه معلومات ورکړل. هغه ویل صدر مملکت د آئین د آرټیکل 9 اتیا لاندې دا آرډیننس صادر کړی دی. د آرډیننس د لارې با احتساب عدالتونه د صدر او چیف جسټس اف پاکستان مشاورت سره جوړولی شي. د پروسیکیوټر جنرال اختیارات پراخه کړي شوي دي. د دې آرډیننس له مخې د ضمانت اختیار به اوس ماتحت عدالتونو سره وي. هغه ویل نن چې په آرډیننس څوک ټکونه کوي د هغوی زیاتره بدلونونه په دې آرډیننس کې شامل دي. وفاقي وزیر ویل حکومت د وکیلانو د ورورولۍ مسلو نه ښه خبر دی. د ډسټریکټ بار جهلم لپاره به نوې چیمبرز جوړولی شي. ځوانانو وکیلانو ته به چیمبر جوړولو له کامیاب جوان پروګرام څخه قرضې ورکولی شي. وکیلانو د سیمې پرمختګ لپاره د وفاقي وزیر چودھری فواد حسین هڅې وستایلې. د شمالي وزیرستان تحصیل غلام خان اوسیدونکو خلکو د پاک افغان پوله تړلو پر ضد پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده. احتجاج کوونکي وایي چې په پاک افغان پوله غلام خان 0 پوینټ دی د خلکو تګ راتګ لپاره کولاو کړی شي. ښځو، ماشومانو او ناروغانو ته ډېر مشکلات رامخې ته شوي دي. د یو تن اجازتنامه اخیستو لپاره د 10 نه تر 12 ورځې لګي. د دې نه وړاندې به دې کار لپاره 1 ورځ پکار وه. احتجاج کوونکو زیاته کړه چې د سرحد بل خوا هم زموږ خپلوان او وروڼه اوسېږي، خو د پولې بندېدو له امله د یو بل په غم او خوشحالۍ کې نشو شریک کېدی. مظاهرینو د GOC ډپټي کمشنر او کمانډنټ ټوچي سکاوټ څخه غوښتنه وکړه چې د خلکو تګ راتګ لپاره دې کار اسان کړي. که د دوی غوښتنې پوره نه کړې شوې نو دوی به په نور اقدامات اخیستو لپاره مجبور شي. IMF په پاکستان غږ کړی چې د بجلی بیې او ټیکس زیات کړي. تفصیلاتو مطابق IMF پاکستان ته ویلي چې انکم ټیکس، سیلز ټیکس او ریګولیټري ډیوټي حوالې سره نور ټیکس ګامونه پورته کړي چې سالانه محصولاتو حد 58 خرب روپۍ څخه 63 خرب روپو ته ورسي. د IMF دا غوښتنه په روانو ورچوال خبرو اترو کې مخې ته راغلې ده، ځکه چې روان مالي کال کې د 600 اربو روپو پټرولیم لیوي نه ده راټوله شوې. زراعت تر مخه حکومت د FBR په اړه اضافي اقدامات وکړي. FBR وړاندیز ورکړی چې د بجلی اصلي نرخ کې د فی یونټ د 1.40 روپو اضافه وکړي. پاکستاني چارواکو د بجلی په نرخ کې 3 میاشتني بدلونونه کړي، خو که بنیادي نرخنامه کې اضافه ونه شي نو یره ده چې د ګردشي قرضو مینجمنټ پلان به اصلي شکل خپل نه کړي. د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر فواد چودھری ویلي چې په ملک کې معاشي مشکلات د زرداری او نواز شریف 10 کلن حکومت تحفه ده.
وفاقي وزیر فواد چودھری ویل چې د 12 ارب ډالر قرضونه او سود کا واپس نه کولو دا پیسې به د تیل او بجلی سبسیډي لپاره استعمال کېدي که قرض واپس کول نو موږ به په نړۍ کې د نرخونو کې د اضافه څخه به بچ شوي د 13 کلونو اثرات ډیر تباکون دي یاد دی چې پاکستان کې د ډالر نرخ او ګرانې ورځ ته ورځ زیاتېږي فواد چودھری ویل چې کرونا له امله ګراني شوې ده او دا به زر تر زر قابو کړي شي د شماریات د ادارې وینا تر مخه په 13 کال کې پاکستان کې د ګراني شرح 8.4% ده میزان ګروپ اف کمپنیز او د کاغان د ترقیاتي ادارې ترمنځ د سیل ځایونو صفا ساتلو لپاره یو معاهده شوې ده د معاهدې تر مخه سیاحتي مقامات کاغان ناران شوګران او جهیل سیف الملوک صفا ساتلو ناران د غرونو پریوتو څخه محفوظ ساتلو او سیلانیانو لپاره ساين بورډونه به ولګول شي د معاهدې لپاره ایبټاباد کې د کمشنر په دفتر کې یو غونډه کې د کاغان د ترقی ادارې او ضلع انتظامی چارواکو شرکت وکړو په دې موقع د KDA ډایریکټر محمد آصف وویل د سیل ځایونو صفا ساتلو او سیلانیانو سہولتونو لپاره اقدامات اخلي میزان ګروپ سره معاهده د کلین پاکستان خوب د پوره کولو لپاره مهم ګام دی ځکه چې دا ګروپ د سیل ځایونو صفا او ښکلي ساتلو لپاره خپل کردار ادا کوي سیاحتي مقامات صفا ساتلو سره به سیاحت کې زیاتوالی او مقامی خلکو ته روزګار کې هم لار سم شي د افغانستان د دفاع پخوانی وزیر زوی په امریکا کې د $10 ملیون یو محل اغسته دي وزیر عبدالرحیم وردګ زوی داود وردګ د امریکای په کیلیفورنیا کې دا محل اغسته دي د داود وردګ دغه محل په شاوخوا نیم جرب ځمکه کې جوړ شوی دی امریکایي میډیا وایي چې د داود وردګ د تجارت په اړه ډېر معلومات نشته دی خو د امریکای د عام شرکتونو معلومات ښیي چې هغه د ایری کیپټل ګروپ په نوم د یو کمپنۍ مشر دی د نوموړي مشر رور حمید وردګ هم یو تاجر دی چې د فوجي سازمان د ترانسپورت کمپنۍ لري دغه کمپنۍ چې د NCL هولډینګ په نوم د امریکای په ورجینیا ښار کې شتون لري خو بنیادی مرکز افغانستان کې دی د حمید وردګ کمپنۍ له امریکایانو څخه ټیکې اخیستې وې چې یو پکې د $360 ملیون او 2 کلنه ټیکه هم وه او ځینې امریکایي میډیا رپورټونه ورکړي چې د هغه ټیکه د رشوت په بدل کې اخیستې ده فاټه انضمام کې د قبایلی ولس مرزه شامل نه و چې لامل مسلې د کمیدو په ځای نور هم زیات شول مفتی محمود کانفرنس ته په باړه بازار کې د سېنیټر عطاء الرحمن او نور مشرانو خطاب کړی دی نور تفصیلي ګورو زموږ همکار جانزیب افریدي په دې رپورټ کې کې د قبایلی عوامو مرزي شامل نه و او حکومت د امریکای په وینا فاټا زمکا د کمی په وجه چې مسلې د ختمېدو په ځای نور هم زیات شوي دا خبرې باړه بازار کې د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ګوند له اړخه مفتی محمود کانفرنس په نوم یو عوامي جلسه کې وکړي په دې جلسه کې سېنیټر مولانا عطاء الرحمن MNA مولانا عبدالشکور تیرشوی وفاقی وزیر حمید الله جان افریدی او تیرشوی سېنیټر شیخ الحدیث مولانا راحت حسین هم خپل ویناګانې وکړي په دې موقع خپل ویناګانو کې دوی وویل چې مفتی محمود د ملک لا یو متفقه عین ورکړی دی همداسې د اسمبلی نه د غیر اسلامي بلونو پاس کېدو مخالفت کړی دی همدا وجه ده د کمې پوجا چې نن په ملک کې د اسلام خلاف کېدونکې هر سازش ناکامۍ سره مخ دی دوی نور هم زیاته کا او ویل چې فاټا انضمام خلاف به دوی کوششونه تر هغه وخت پورې جاری وي تر څو پورې چې قبایلی عوامو ته د دوی اصلي حق نوي ملو شوی په اخر کې تیر شوی وفاقي وزیر حمید الله جان افریدی د انضمام بالجبر جرګې چیرمن جوړولو اعلان هم وکړو د کیمرمن عمر خان سره جانزیب افریدی هم پښتو ون نیوز باړه ضلع خیبر او که تاسو د پانډا مینوالې نو د ګل په ورځ د دوبۍ ایکسپو 2020 کې د چین پیویلین د پانډا روبوټ نمایش څخه لیدنه مه هیروئ د چین پیویلین د دوبۍ ایکسپو په لوی پیویلینونو کې شمارېږي پانډا د چین کامي ځناور دی او د چین په ثقافت کې ځانګړی حیثیت لري خاوشا 400 مربع میټر ځمکې باندې کېدونکې دا نمایش د ځنګلي ځناورو د تربیت د چین په کارنامو او د پانډا روبوټ په نړیوال ساینسي تحقیقاتو کې په مرستو رڼا اچوي And our future. We keep going together with exploration and discovery, communication and connection, innovation and cooperation, opportunity and the future. I am ready to set out for my mission as a peace and friendship ambassador. Representing پښتو خبرونو کې اوس وخت شوی د موسم د حال د ملک په زیاترو میداني سیمو کې به موسم ګرم او اوچ وي خو بهرني خیبر پښتونخوا په ځینې سیمو کې د تیزو هواګانو سره د نور باران امکان دی تیر شوی روز کې ملک په زیاترو سیمو کې موسم ګرم او نوجنو خو د ټول نه زیاته ګرمي په شهید بېنظیر آباد او دادو کې 40 ډګري سنټیګریډ پریوتی ده د موسم حال سره هم پښتو خبرونه پای ته رسي د نورو تازه خبرونو لپاره تاسو د هم پښتو خبرونو سوشل میډیا پاڼې کتئ شئ